د کډوالۍ نړیوالې ورځ د لمانځنې په مناسب جوړه شوې غونډه. د خوست د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست وایي چې د یونیسیار په مالي لګښت یې 240 داخلي او وزیرستاني کډوالو لپاره 28 بېلابېل کوچني کاروبارونو پر مټې د کار زمینه برابره کړې ده. د حرفو او کاروبارونو په ذکر شوي شمیر کې 160 تنه ښځینه هم شاملې دي. توره زه ګلان کې متخپله ورغلی یم، دوی ستونزې ما اورېدلې دي. نو دوی یونیسیار یا ډبل پی دا وایي چې 9 کاله چې یو ماشوم سړی وساتیم نو دا رالویږي. موږ 9 کاله مرستې کومکونه ورسره وکړو. اوس په نورو ځایو کې حوادث زیات دي، ناورینونه زیات دي، زلزلې زیاتې دي، موږ سره امکانات کم دي، اوس هغه رقم کومکونه نشو کولی. خو موږ په دې خفه یو، موږ بیا غوښتنه تر کوو د نورو همکارانو ساتنه به کوو، اماره چې په څومره وس کې بیا به کومک سره کوي. خو د مطلقاً بندېدلې دا زه نه ښه ګڼم او نه موږ دې سره موافق چې مطلقاً د کومکونه به بند شي. دې ته په کتو کډوال هم د سهولتونو غوښتنه کوي. یونیسیار موسسه موږ سره مرسته وکړه، رښتینه ورته وخوستل، پیسې یې وکړې، پلان د مو کاروبار سټارټ کړی. الحمدلله خپل کاروبار کوم، دکون مې د خیاطي کوم سره دا کاروبار د کپړې سره خرڅاوه. مهاجرین له زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. که چیرې په عمل کې ثابته کړي هغه مهاجرین چې نن په جبري توګه له ایران او پاکستان راشړل کېږي بیا په اختیاري ډول راځي. ولې به راځي؟ چې دلته شته مهاجرینو ته اسانتیا برابرېږي، هغوی سره فکر پیدا کېږي چې هلته د هغو مهاجرینو لاسنیوی کېږي، راځئ موږ او تاسې لاړ شو. 940 داخلي بېځایه شوي او 1100 له پاکستان افغان کورنۍ دي چې د ذکر شوي حکومت له لوري په جبر راشړل شوي دي. د کډوالو چارو ریاست وایي چې د کډوالو بېلابېلو طبقو لپاره د افغان حکومت له لوري د استوګنې لپاره ښارګوټی هم په پام کې نیول شوی دی.